ګرانو دوستانو سلام علیکم. زه فرهاد لودی نن تاسو ته بیا درس در کوم. اول چاپټر کې مونږ simple and quadratic equation چې یو مکس وو مونږ هغه حل کړلو. هغه پوره مونږ پی کیو فارمولا نه استفاده وکړله چې هغه اول چاپټر کې تاسو کولی شئ وګورئ چې پی کیو فارمولا څنګه په وجود راغلی دی. نن زه هماغه پی کیو فارمولا مو چې بل ورته استفاده ورنه وکړه. نن تاسو ته یو مثال حل کوم چې تاسو کولی شئ آینده کې quadratic equation یو simple equation چې هغه سره مکس وي حل کوئ. چاپټر نن نمبر مو چې دی که صحیح په یاد مې وي 3.4 دی. هغه مو ټایټل یې دغه چاپټر پی کیو فارمولا دی. خو ایمو اول ورته دا رقم equation چې ولرو مونږ څنګه کولی شو حل کو. په اول قسمت کې مونږ وویل چې دغه تقسیم A کوو، یعنې چېرته چې دلته A ده A سره هغه کټ کېږي، B A سره دلته رسي division هغه دی که نه توصیف دی، او C تقسیم په A دلته رسي، او 0 تقسیم په A 0 کېږي. ښه نو دغه B تقسیم په A مونږ ورته هغه کوو، دا دواړه P په حساب کسو، او C تقسیم A په Q په حساب کسو. صحیح شو؟ ومو فارمولا دا ده چې وخت داسې ایکویشن ولرو ایمو x دوه ځواب لري چې یو چې د p تقسیم په 2 کېږي پلس یو روت p half یعنی p تقسیم په 2 سکویر منفي q، او دلته پلس او ماینس باید وکړو ځکه دا ډېر آسان دی. اوس مثال تاسو فکر ولرئ یو ایکویشن ولرئ x سکویر یو ځواب به x مو چې دی منفي پلس یو دی، ځکه چې منفي یو x په حساب کې وکوئ چې سکویر کېږي یو کېږي، که یو هم سکویر وکوئ یو کېږي، ځکه تاسې x سکویر چې یو وي ځواب مو منفي جمع یو x پاره رسي. د خاطر هم دلته مو دوه ځواب لرو، یو ور پلس روت ماینس روت. پوه شوئ؟ ډېر ساده. اوس بیخي یو نمرو سره یو ځواب هغه کوو، یو سوال کوم. زه اوس چرت وایم چې کوم څه رقم وکړم چې ځواب یې هغه راشي. خو دا کومې 2 x سکویر جمع p half څلور x منفي شپږ مساوي 0. صحیح شو؟ دا یې مو سوال دی. اول قدم کې چې دی تقسیم په 2 کوو، دلته رسي x سکویر جمع څلور چې تقسیم 2 وکړو 2 رسي x شپږ چې تقسیم 2 وکړو 3 رسي مساوي 0. دا یې مو پی شو
دا مو کیو شو. اوس دغه صرف خپل فارمولې کې دغه انفارمیشن خپل فارمولې کې چوو او زه به دغه ته بل هغه واخلم بل سایت واخلم دلته ځای کم دی ها اوس مو ځواب مو دی x یو 2 زه کولی شم دا تاسو ته بیله ولیکم چې اول وخت تاسو ته غلط ونه شي یعنې x یو یعنې اول x ځواب مو دی اوس که څو پی مو چې دی پی مو چې دی 2 دی او کیو مو 3 پی مو 2 دی کیو مو 3 پی مو 2 دی یعنې دلته که منفي پی پواز 2 لیکو 2 تقسیم په 2 جمع روت 2 په 2 چې تقسیم کړو د سکویر کوو منفي کیو ایمو کیو چې د 3 نه دی بخښنه منفي 3 دی که نه دغه ایمو کیو دغه دی که دلته جمع وای 3 وستلو چون دا منفي 3 دی منفي 3 هم دلته لیکو دلته لیکو منفي و منفي جمع کیږي که نه 3 دلته منفي کیو دی او ایمو اصلا منفي کیو دی فارمولې کې چون ایمو کیو منفي 3 دی منفي 3 پلس 3 کیږي دغه ځواب کیږي اوس 2 تقسیم 2 منفي یو جمع روت 2 په 2 کیږي 2 تقسیم 2 کیږي یو جمع 3 کیږي څلور نه چې روت وباسو 2 کیږي یعنې موږ ځواب کیږي منفي یو جمع 2 دا کیږي بخښنه ده لږ غوندې مشکلات لري منفي یو جمع 2 کیږي یو دا مو اول ځواب دی او دویم ایکس مو چې دی همدغه رقم دی دغه لاین لیکو صرف منفي پواز جمع مثبت پواز پلس پواز ماینس لیکو یعنی منفي یو منفي 2 دا کیږي منفي 3 خلاص تاسې سوال ځواب یو و منفي 3 دی هر څو یو چک کوو چې آیا دغه مو صحیح حل کړی دی که نه واپس ځو ځواب مو یو منفي 3 مو ځواب دی او پس ځو دلته خو یو چې ورکې کېږدو کېنوو 2 یو سکویر چې دی یو کېږي 2 ضرب یو 2 کېږي جمع څلور ضرب یو څلور ضرب یو څلور کېږي جمع 2 شپږ کېږي شپږ منفي شپږ صفر کېږي صحیح شو او منفي 3 2 منفي 3 سکویر کېږي شپږ ضرب 2 کېږي 12 دغه پوره او څلور منفي 3 کېږي بخښنه 3 سکویر کېږي 9 منفي 3 سکویر کېږي 9 کېږي 9 او 2 ضرب 9 کېږي 18 څلور ضرب منفي 3 کېږي منفي 12 منفي شپږ داسې چې وکړئ دا 18 نه 12 چې لاړ شي شپږ پاتې کېږي شپږ نه شپږ صفر یعنې دواړه سوالونو ځواب مو صحیح دی خو دغه نن چاپټر د ایکویشن وخلاص شو نو تاسو چې د ایکویشن چې درجه یې سکویر نوم جګ وي مثال 3 وي یعنې داسې وي x3 جمع x2 منفي 5x جمع څلور مساوي صفر دغه رقم چې دغه دی دا فعلا اوس تاسو دغه ته ضرورت نشته دغه به وروسته دغه کار کوو چې مو فنکشن ته لاړ شو فنکشن کې کولی شو دغه رقم سوالونه په اسانۍ حل کړو الجبر په حساب
هم د امکانات شته خو هغه مشکل ده. تاسو باید زه کوشش کوم چې تاسو ته ریاضي کار کوم چې دغه تاسو لږ تجربه پیدا کړئ بیا آینده کې کولی شو پس اکویشن ته راشو و بیا دا مشکل حل کو. نور که کوم سوال لروي ما ته سوال ولیکئ. فیسبوک کې می یا یوټیوب کې کوم سوال وي تاسو مو سوال مو وکړئ مانه. و بل چاپټر خیر است چې د زو فنکشن ته چې فنکشن د ریاضي یا ماتماتیکس یو ډیر مهم او نهایی بخش ده. نور الله ته مسپارم. خدای پامان.